السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ د یو نوي درس ته. ګرانو دوستانو، په نننۍ درس کې کوم موضوعات مې چې تاسو ته راوړي دي هغه په تاسو په سکرین کې لیدلی شئ. ګرانو دوستانو، د نننۍ درس فواید زه تاسو ته وایم چې څه فایده لري چې نن دغه درس تاسو تعقیب کړئ. په نننۍ درس کې تاسو کوم فرانسوي چې خبرې کوي او د هغې خبرو ته تاسو غوږ دی، نو د هغې په خبره به تاسو پوهېږئ که دغه درس هم صحیح زده کړو. او ستاسو خط ویل لکه خط چې ولولئ، نو دغه کې هم تاسو ته کومک کوي دا، ځکه تاسو به اورېدلي کله کله فرانسویان په خپل جملو کې لا، لو، لی یا هم لو کنه یا ان اون استعمالوي. نو دغه نننی ګرامر به تاسو ته پوهې کړي چې دا ولې استعمالوي، او انشاءالله چې اول نه تر اخره تعقیب کوئ، ځکه دې کې مثالونه او قواعد دي چې هغه به تاسو زده کوئ او ویې لیکئ. او ویډیو تر اخره وګورئ، زما هدف هم ده دی. او هیر هم نشي چې ویډیو هم لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ خپل درس ته مستقیم درس ته راځو چې زموږ اصلي هدف هم درس ده. ګرانو دوستانو، په هره ژبه کې جنسیتونه وجود شتون لري، په پښتو کې هم لري، په انګلیسي کې هم لري، او همدغسې په هره ژبه کې جنسیتونه شته دي. جنسیتونو مقصد مې مذکر او مؤنث دي. بعضې ژبو کې 3 جنسیتونه شته دي، لکه خنثی مشکل هم وي. او په فرانسوي ژبه کې دوه ډوله جنسیتونه دي چې ماسکولا مذکر، فیمینا مؤنث، یعنی ښځینه او ښځینه جنسیت او ذکور یا نارینه جنسیت، هلک وي که سړی وي، هر یو چې وي. او دغه ځان دپاره په فرانسوي ژبه کې خپل قواعد لري چې هغه قواعد چې شی دي موږ تاسو به نن لولو. مخکې د هغې نه چې زه قواعدو ته لاړ شم، نو زه تاسو ته اول یو څو مثالونه کې د خپل درس واضح کوم چې زموږ د دې درس نننی درس هدف چی شی ده. تاسو په سکرین په صفحه کې وګورئ کنه چې دغه اصطلاحات دې ته ارتیکل وایي. ا، لو، اون، لا، دا ارتیکل دي. تاسو به توجیه شوي په انګلیسي کې چې د استعمالوي کنه، په پښتو کې هم شته دی دغسې. او دا همیشه صفاتونو کې وي، په نومونو کې اسماو کې وي، که د انسان وي، حیوان وي، که یو شی وي، هر شی چې وي، د چوکۍ نوم وي، د هر شی چې وي کنه، لکه د یو شي نوم وي، د لباس نوم وي، د رنګونو نومونه وي، دا ټول مذکر مؤنث لري او ځان دپاره دغه علامې او ارتیکلونه هم لري. به لیم راځي، لی دا چې دا کله چې دا صفات جمع وي، نو به جمع دپاره ټول یو شی راځي، دې کې مذکر او مؤنث نشته. دا به تاسو په آخر درس کې پوه شئ سره د مثالو باندې. راځو یو څو نو مثال هم تاسو ته درکوم. ګورئ، اګرسون، ګورئ ګرسون هلک ته وایي، هلک سړی دی، مذکر دی. اوس ګورئ دلته ورته ا راغلی که نه، اون ورته نه ده راغلی، ځکه خو بیا هغه مؤنث ته راځي. انوم، اوم که نه، دلته اش راغلی، اش نه ویل کېږي، مستقیم او سره وصل کېږي. انوم یو سړی ته وایي. ګورئ دلته تاسو متوجه اوسئ، په آخر کې یو اوم راغلی دی، خو دا ځکه د سړي نوم دی نو ا ورته استعمالیږي. لو کامیون، کامیون هماغه ټیلر نوم دی، هماغه غټ ګاډی چې دی، لو ورته راغلی، ځکه دا چې دی دا مذکر دی. لی، لی چې دا دغه ته وایي، د پښتو اصطلاح کې ورته دغه د خوب ځای ته وایي، او ډبل بیډ چې ورته وایو که نه. لو شاپو، شاپو هم ګوره خپل په ذات کې مذکر ده، هېڅ کوم عمل پرې نه ده راغلی، کوم قاعدې د ماتخت لاندې نه ده راغلی چې دې ته موږ وایو چې دا ولې مذکر ده. نو تاسو په ډکشنري کې به دغسې لغتونه پیدا کوئ، مذکر او مؤنث کلمات به پیدا کوئ. خو ځینې داسې لغات دي چې بې ځان ته علامې لري چې دا مؤنث ده، مذکر ده. دا به راتلونکي سلاید کې تاسو پوه شئ. راځو د ښځینه ضمایر لپاره څو مثالونه وایي. اون فی، ګورئ اون فی جنۍ ته وایي که نه، نو ګورئ اون ورته راغلی دی. او همیشه دغه د ښځینه رنګونه په اروپا کې په دغه ګلابي رنګونو باندې ښیي، د ګلدستانو دا یو علامه ده، دې باندې ځان پوه کړي. اون فم، فم ښځې ته وایي. ګورئ لا واتوغ، واتوغ موټر ته وایي. اوس موټر کې ښځه او سړی نشته دی، خو دلته واتوغ خپل په ذات کې یو مؤنثه کلمه ده، آخر کې یو اوم راغلی دی، صحیح ده. نو دا چې شی دی مؤنثه کلمه ده. واتوغ. اون شیز، یو دانه چوکۍ، شیز ګورئ چوکۍ ته وایي، خو دا خو نه انسان ده او نه حیوان ده. خو ما تاسو ته مخکې مې ویله چې په اشیاو کې هم دغسې نومونه راځي چې مؤنث وي، صحیح ده. دغه لږ شانتې په فرانسې کې هم دغه مشکل بحث همدلته دی، خو چې لږ ورته غور وکړئ نو دا همدلته زده کوئ، بیا بل وخت دپاره که پرېږدو بیا وروسته هم نه زده کېږي. لغوب، غوب ګورئ
دغه ته وایي کمیس ته وایي، لمندارې کمیس ته وایي. همیشه دا یو شی دی، کمیس نه یو شی دی که نه، انسان هم نه دی، حیوان هم نه دی، نبات هم نه دی، یو شی دی. ګوره دې کې مونث شته دی. ګوره لغوب هغه کمیس لا ورته استعمالېږي. زموږ هدف په لا لو اون کې دی چې په کوم الفاظو کې راځي. دې سره ستاسو لیکل هم ښه کېږي. کله چې تاسو لیکل کوئ تاسو ته دا سوچ نه راځي چې دا فکر نه راځي چې دا غلط دی که صحیح دی. خاص کر اوفي امتحان چې څوک کوم خلک ورکوي، کوم دوستان چې د اوفي امتحان ورکوي، نو هغې دپاره دا شیان ډېر مهم دي چې اوفي امتحان کې کامیاب شي. مخکې ځو، ما تاسو ته ویله با شیان په خپل په ذات کې مذکر دي که نه. تاسو خپله کولی شئ ولټوئ هغه، لکه لباتو، لکه لواتوخ، مخکې مې تاسو ته ویله، لکه اون ملت. ملت ګورئ مرستیا ته وایي که نه. مرستیا نه انسان ده، نه حیوان ده، نه ونه ده، هېڅ شی هم نه ده، یو صفت هم نه ده، خو یو معنوي معنا ده چې اوس مرستیا په سترګو نه لیدل کېږي. کله چې یو انسان مریض شي او چې ته پرېوځي، موږ ورته ملت. که یو سړی مریض و نو ورته وایي ملت، یعنی یو مرستیا نارینه کلمه ده. اون ملت چې ښځو ته استعمالېږي، آخر کې یو او راغلی دی. نو بعض حالاتو کې چې یو کلمه کې آخره کلمه موږ بدله کوو، نو هغه مونث باندې بدلېږي، او آخره کلمه کې بدله نه کړو، مذکر پاتې کېږي. اون امی، ګوره یو دوست، سړی دوست، نو په دې مقابل کې وګوره اون امی بیا راغلی دی که نه. نو آخر کې یو او راغلی، نو دا په ښځو باندې دلالت کوي. اول هم بدل شو، آخر هم بدل شو. بعض حالاتو کې ګوره په یو قاعدې په اساس بدلېږي. لوفخیخ چې دی ګرانو دوستانو، رور ته وایي. رور خو همیشه سړی، نو ګورې ورته لو راغلی دی. او لسوخ که نه، لسوخ خور ته وایي. خور همیشه ښځی مونثی یا جنۍ، نو دې دپاره له راغلی دی. همدغسې لتخو، دا اوس غویي ته وایي که نه، نر که نه. ګوره په حیواناتو کې دا دی راغو. ګوره مکمله کلمه بدله شوه. دا اوس دا تاسو خپله کولی شئ چې په ډکشنري کې پیدا کړي دغسې لغتونه. او په مقابل کې لاواش غوا ته وایي، مونثه که نه. نو ګوره لاواش څونه فرق یې وکړو. دغسې نومونه شته دی په فرانسوي کې، خو هغه به موږ څنګه معلومو؟ لو له نه به معلومو چې دا مذکر ده مونثه ده، او دغسې به یې استعمالو. دغسې ډېر نور مثالونه دي، تاسو ورته راته شئ. ګورئ انفارمیه، ګوره نرس ته وایي که نه، چې سړی وي. آن که نه، راغلی دی. په مقابل کې ګوره اون فرمییر که نه، اون فرمییر یعنی ښځینه نرسه. څونه فرق پکې راغی کلمه کې. دا یو قاعدې په اساس شوی دی چې دې نه وروسته به قاعده زه تاسو ته تشریح کوم. اون شانتوغ، ګوره شانتوغ سندرغاړی، سړی سندرغاړی ته وایي. په مقابل کې اون شانتوز، ګوره اشانتوغ اون شانتوز. لاندې بل مثال اکتوغ اون اکتریس که نه. ډېر فرق، دا یو د قاعدې په اساس فرق کړی دی. تاسو به دغلته اوس پوه شئ. په ترمینیزون کې په آخر هغه الفاظ چې په آخر کې یو تغیرات راشي، مونثه ته جوړېږي، یعنی ښځینه لفظ ته جوړېږي، یا هم مذکر ته جوړېږي. هغه به زه تاسو ته وایم له ترمینیزون مسکولان، یعنی د مذکر نښانې، یعنی هغه نښانې چې په آخر کې بدلون راځي، نو هغه په مذکر یا مونث باندې بدلېږي. اول د مذکر نښانې وایو. کوم کلمه چې په ا ال باندې ختم شي، نو هغه مذکره کلمه ده. هغې ته ا یا لو راځي. ګوره ان انیمال، ان فیستیوال، ان شکل که نه. دغه کلمات دي. انیمال خو حیوان ته وي، فیستیوال موږ تاسې هم استعمالو. ګورئ اخر ته وګورئ، په دې نیلي رنګ باندې، بلو رنګ باندې وګورئ، ټول ال باندې ختم شي. دې دپاره به لو اون نه راځي، او راځي. صحیح شو. او بل ته وګوره کوم کلمات چې په او ټي باندې ختم شوي، هغه هم مذکر وي. مثال ته اوس وګورئ، لفوم که نه. لفوم چې ته وایي، دغه ته وایي، بوی ته وایي، خوشبویي که نه. یو چې ته چې لاړ شئ د ډوډۍ بوی یا عطر بوی که نه. همدغسې بل مثال ته وګورئ، اون فیلې که نه. اون فیلې، فومې، اون فیلې، اون فیلې. اون به نه وایي. ښه، دلته ډېر متوجه اوسئ چې مذکر او مونث کلماتو کې به فرق پیدا کوي. کوم کلمات چې په ای او اغ باندې ختم شوي، هغه مذکر وي کلمات. ښه، ګورئ مثال ته وګورئ، اتلیه که نه. اتلیه د کار ځای ته وایي، کارخونې ته وایي. شوالیه یعنی اسب چلونکي ته چې وایي، اسب چې چلوي هغه ته شوالیه وایي. اس ته شوال وایي که نه، اس ته شوال وایي. او څوک چې اسب چلوي هغې ته شوالیه که نه. یعنی آخر ته تاسو پام وکړئ چې په ای او اغ باندې ختم شوی، دا به یا به ورته لو راځي یا به ورته راځي. او بل مثال ته وګورئ، کوم کلمات چې په فون کلمه باندې ختم شوي وي که نه، دې ته پام وکړئ، په فون باندې ختم شوي، هغه هم مذکر دي. لکه تلیفون، زلیفون که نه. تلیفون خو دا واضحه کلمه ده، دا به ټول دې دپاره به لو یا او راځي، اون به نه راځي، لا به هم نه راځي. کوم کلمات په چې سکوپ باندې ختم شوي، اس سی او پی او باندې ختم شوي وي، هغه هم مذکر وي.
ا تلسکوپ، ا میکروسکوپ ها میکروسکوپ په انګلیسي غونډه نه وای څنګه چې ما ویله، تاسو به وای ا میکروسکوپ. میکروسکوپ هغه طبي آله ده، تلسکوپ هم تاسو پیژنئ. دغه سي کلمات چې په اخر دغه سي ختم شوي وي، په دې سکوپ باندې ختم شوي، هغه لپاره به لو او راځي، لا اون باندې راځي، دا مذکر دي. او کوم کلمات چې په او او باندې ختم شوي وي هغه هم شي دي مذکر دي، لکه اکادو، کادو تحفه ته وایي کنه، ډالۍ. او بیغو دفتر ته، یو دفتر. ګوري اخر کلمې ته پام وکړئ، لکادو ویلی شو، لو کادو ویلی شو، لکادو نشو ویلی، لا بیغو، لو بیغو ویلی شو، لا بیغو به نه وایو کنه، لو لو به دې ته راځي. اخر د کلمې ته ترمینیزون وایي. د ترمینیزون ته وګورئ، ما پر رنګین خط باندې ښودلی دی، یعنی دغسې کلمات چې وي دا ټول همیشه مذکر وي. دا کلمات به تاسو ځان سره نوټ کوئ، دغسې مثالونه به ډېر پیدا کوئ تر څو تاسو لپاره دا لږ اسانه شي او عادي شي. دلته خو ما یو دوه مثال درکړي، تاسو کولی شئ ډېر پیدا کړئ. او راځو ادامې ته. کم کلمات چې په ای اس ام او باندې ختم شوي وي هغه هم مذکر وي. تاسو دلته وګورئ مثال ته، ژورنالیزم. ژورنالیزم کلمه څه ده؟ مذکره ده، مذکر ده کنه، لکه دا په دې ای اس ام او باندې ختم شوی ده. نو خپل خی تاسو ته کم کلمات چې په م یعنی ام او ان ټی باندې ختم شوي وي هغه هم مذکر دي. مثالونه د دې ډیر زیات دي په فرانسوي کې، لکه اپارتمان یا اپارتمان، گوورنمان کنه، لکه گوورنمان یعنی دولت ته وایي، گورنمنت دولتي دولت. دا وګورئ په ما باندې ختم شوی، دې ته لپاره به لو او راځي، یعنی ځکه دا مذکر دي کنه. توغ مخکې تیر شو کنه، شانتوغ نارینه سندرغاړی. اوس کوم کلمات چې په توغ باندې لکه تی او اغ باندې ختم شي نو هغه هم مذکر وي. مثالو ته اوس ګورئ، اوردیناتور، اوردیناتور کمپیوټر ته وایي، اوردیناتور. ګورئ لوردیناتور اوردیناتور، صحیح شو. لکه موتور، موتور ته وایي، زموږ ستاسو په ژبه کې موتور ماشین موتور ته چې وایي کنه. ګورئ توغ باندې ختم شوی، دا به دې ته به یا لو راځي یا به هم او راځي. تاسو ما تاسو ته په سکرین کې لیکلي دي، کتلی شئ. او کوم کلمات چې په آژ باندې ختم شي، ا ژ او باندې ختم شي هغه هم مذکر وي، لکه فروماژ. فروماژ پنیر ته وایي. اوایاج یعنی یو سفر، اوایاج یو سفر، یو معنا ورکوي کنه. وایاج ګورئ دا مذکر دي، لو فروماژ به وایي، لا فروماژ به نه وایي کنه، لو یا به ورته راځي، صحیح شو. او دلته یو استثناء هم موجوده ده. دغه درې کلمات چې ما په دې ګلابي رنګ باندې نښه کړي دي دا مذکر نه دي، ګوره په آژ باندې ختم شوي دي. خو بعض استثناءات ما تاسو ته ویلو کنه چې دا بعض استثناءات دلته شتون لري چې هغه که په آخري تغییرات هم راشي نو هغه مذکر نه وي، مؤنث پاتې کېږي. لکه د ایماژ غوندې، لکه پاژ غوندې، پلاژ غوندې. پلاژ دغه ته وایي، ساحل ته وایي. راځو لترمینیزون فیمینه، د مؤنث نښانې کنه. کوم کلمات چې په آخر کې بدل شي هغه کوم نښانې دي چې هغه په مؤنث باندې بدلیږي او هغې دپاره لا او اون استعمالیږي. اول مثال، کوم کلمات چې په تی آی او ان یا اس بخښنې سره تی ای او ان اس ای او ان باندې ختم شي، یعنی سیون. دغه کلمه دغه اوازونه په انګلیسي کې شي اواز وباسي کنه، شیون. خو په فرانسوي کې سیون اواز وباسي، سیون کنه. تاسو مثالو ته وګورئ، دغه مشه مؤنث اون سولوشن. ګوره اون شو دلته دوستانو، ګورئ اون سولوشن یعنی حل لارې ته وایي. سولوشن ګوره، سولوشن حل لاره ده. سولوشن اون تلویزیون یون کنه، سولوشن اون تلویزیون زیون. نو دا ګوره په آخر کې دا کلمات چې همیشه دا مونثي، سولوشن کوه، کنورساسیون کنه، کمیسیون کنه، دا ټول ګوره سیون لا به راځي دې ته. بیا ګوره لا سولوشن، لو سولوشن به نه وایي، اون سولوشن سولوشن به نه وایي. همدغسې کوم کلمات چې په او ان سی او ان سی او باندې ختم شي هغه هم مؤنثي. په مثال کې وګورئ، مثال تاسو پر ډېر خو وایي، لا دیفرانس، لا دیفرانس، لو دیفرانس به نه وایي ځکه دا مؤنثه کلمه ده. په آخر کې هغه ګورئ علامه. دا که تاسو تمرین کوئ، دې کې یو کلمه تاسو تمرین کوئ، نور به تاسو په فرانسوي ژبه کې هیڅ مشکل نه لرئ. دا زما تاسو سره وعده ده که چېرته کوشش پې وکړئ. لا کونیسانس، لا کونیسانس پوهېدل ته وایي، لا کونیسانس پوهېدل په یو شي باندې، لا کونیسانس. آخر کلمې ته وګورئ په سی باندې ختم شوی ده، او کنه. نو دا د مؤنث کلمې علامې دي. کوم کلمات چې په او اس اس او باندې ختم شوي هغه هم مؤنث وي. مثال ته وګورئ، لا ویتیس، لو ویتیس، اون ویتیس، او ویتیس به نه وایي، لا ویتیس سرعت ته وایي. ګوره سرعت، تیزوالی ته، سرعت ته کنه.
لپولیتیس یعنی ادب ته وایي، ادب کنه چې باادبه اوسې، لکه داسې یو چاته وایي باادبه اوسه. لپولیتیس صحیح شو. د اخر کلمو ته وګورئ په څه شي ختم شوي دي، د مؤنث علامې دي دا کنه. او همدغسې کوم کلمات چې په او تی او باندې ختم شوي وي دا هم مؤنث وي. مثال ته راځو، اون کاسکیت یعنی یو دانه خولۍ، پیکداره خولۍ. آخر کلمه وګورئ په او تی او باندې ختم شوي، پس دا مؤنثه کلمه ده. لا کاسکیت، اون کاسکیت. اون بیسیکلیت، نه بایسکل ته وایي کنه، لا بیسیکلیت یا اون بیسیکلیت کنه. د اخر کې دا ټي تلفظ کیږي، ګوري دا پرې نه دی. دا هم مؤنثه کلمات دي. او کوم کلمات چې په او اس او باندې ختم شوي وي هغه هم مؤنثه کلمې وي. مثال ته اوس راځو، ګورئ اون کوافوس ارشګرې ته وایي، هغه فیشن چې کوي کنه. او که چېرته دا سړی بیا به هلته مخکې تېر شو کنه لکه شانتوخ کې، دلته کوافوغ اوغ باندې بدلېږي. ګورې ښه دې ته پام وکړئ، اوس فوس شوی ده کوافوس. په د کوم چې په کلمات چې په اوس باندې ختم شي هغه څه شي هغه مؤنث وي، که توغ باندې ختم شي هغه مذکر وي. اوس دلته کوافوس د کوافوغ نه ده، صحیح ده. لکه شانتوس، مخکې موږ شانتوغ ویله نارینه سندرغاړی، اوس اوس شو کنه اوس. اون شانتوس یعنی ښځینه سندرغاړې. فرق مو لیدو، ګورئ دلته لا لو اون او کې فرق مو لیدو. په ادامه کې راځو اد یعنی ادي او. کوم کلمات چې په دغه باندې ختم شي نو هغه هم مؤنث وي. مثال ته راځو، اون پوماد کنه، اون پوماد، اون پخومونات کنه، پوماد اون پخومونات. پخومونات گشت گذار ته وایي، لکه چېرته چې ګرځې چکر وهي. دا ګورئ په اخر کلمې ته تاسو پام وکړئ، مهمه موږ ته د مؤنث علامې دي. ګوره ات باندې ختم شوی ده، ات باندې هغه ختم شوی ده، دا بس مؤنث کلمه دي، دې ته به اون یا لا راځي. کوم کلمات چې په اوغ باندې ختم شوي او باندې ختم شوي هغه هم مؤنث کلمه دي. لا کلتور، لا کلتور ته وایي، دا پښتو کې بشته دی کلتور فرهنګ. او لنتوغ هم دغسې ګورئ توغ په د اخر کې وګورئ نو دغه کلمات. دلته هغه فرق تاسو وګورئ په یو ځای کې د مذکر کې توغ راغلی و، خو هغه ګورئ هغې کې یو حرف اضافه و، پوه شوې، دې کې یو حرف نشته دی لکه توغ. دلته چې دا توغ ګوره دلته چې او اغ او راغلی، هلته تی او اغ او، ګوره هلته یو تی اضافه کیو، نو دا ګوره فرق دلته دونه دی، یو ټي کې فرق دی، ښه تی کې فرق دی. او کوم کلمات چې په وا باندې ختم شي، په دغه الفاظ باندې ختم شي هغه هم مؤنث دي. لکه لوا قانون ته وایي، لجوا خوند ته وایي، لنوا دغسې لا لوا لجوا لنوا. دغسې کلمات همیشه مؤنث وي دوستانو، خو بعضې کې یو فرق لري. لکه لغوا دا پاشا ته وایي، دا غوا چې پاشا ته وایي دغه کلمه لغوا دا ځکه پاچا کلمه ده، پاشا کلمه خو مؤنث نه مذکري، لغوا کنه لغوا به نه وایي، لغوا دا یو استثناء دلته وجود لري، نور همیشه دا شی مؤنث وي. او کوم کلمات چې په تی او اکسان تیګو باندې ختم شي، اکسان تیګو خو به تاسو پیژنئ، او اکسان تیګو په دویم درس کې ما تشریح کړی، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ. دا کلمات هم مؤنث دي. مثالونه ته راځو، لابوتې ښایسته ته وایي، لکه بیوټي چې ورته وایي. لاغیلتې کنه لا غیلتې به نه وایي. لا سوسایټي چې ورته وایي په انګلیسي کې یعنې ټولنه ته وایو. دغسې کلمات چې په تی او اکسان تیګو باندې ختم شوي وي هغه هم مؤنث کلمات وي. او بل دا چې کله چې ال اپوستروف راځي دا هغه کلمات دي چې دې نه وروسته وایل حرف راغلی وي، نو دې دپاره به دا لم نه وایو لوب هم نه وایو، صرف یو ال به راوړو اپوستروفي به ورته راوړو. وایل حروف به تاسو پیژنئ، ما په دویم درس کې تشریح کړی و، تاسو کولی شئ هلته یې وګورئ، اوس یې تاسو ته په سکرین کې ښیم. او دا لی چې ده دا هغه کلمات چې که مذکر یې که مؤنث خو جمع وي ډېر وي، نو هغه دې دپاره لی راځي، نه لو راځي نه لا راځي، لی راځي، پوه شوئ. نو انخواسب نه راځي. لکه اوس دلته ما تاسو لکه مثال درکو اغدیناتوغ کنه، اغدیناتوغ چې شو دا یو مذکره کلمه وه، خو دلته به لی اغدیناتوغ وایو چې جمع شو، کله چې ډېر شو ډېر کمپیوټر نشو لی اغدیناتوغ وایو. لی فم، لی اوم، لی فی، هېڅ فرق پکې نشته، دا دواړه دپاره استعمالېږي خو جمع وي. او دا زموږ د نننی درس دا درس تکرار کوي، ویلې کوي، دغه مثالونه ښه ډېر وکاروئ، ستاسو به فرانسوي ژبه تر 80% پورې خبرې او لوست ډېر ښه بدلون مومي انشاءالله. او درس ښه تکرار کوي. زموږ نننی درس همدون نه و، چینل سبسکرایب کوئ او خپل دوستانو سره شریک کوئ. ډېر زیاته مننه، د الله په امان.